السلام علیکم. ډیوا لرنینګ اکیډمي مو په یو نوي درس کې هرکلی کوي. زده کوونکي غوښتنه کوي باید چې د ډیوا لرنینګ اکیډمي څخه د کمپیوټر درسونه زر تر زر شروع شي. نو همدا اوس درته په دې ویډیو کې د ویډیو ایډیټینګ یو کورس شروع کوم چې کاین ماسټر به پکې وایو، کوم چې د موبایل د لارې د ویډیو ایډیټینګ یو بهترین او پروفیشنل سافټویر دی او زیاتره یوټیوبران د ویډیو ایډیټینګ لپاره کاین ماسټر استعمالوي. وروستو درسونو کې به موږ کیپ کټ او انشاټ هم وایو، کوم چې د موبایل د لارې د ویډیو ایډیټینګ بهترین او پروفیشنل سافټویر دی. د کمپیوټر د لارې چې کوم ویډیو ایډیټینګ کیږي د هغې دپاره چې کوم سافټویر دي لکه کینوا، اډوب پریمیر پرو او فلمورا، دا به هم په راتلونکي درسونو کې وایو. نو که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ چې د راتلونکي درسونو نوټیفیکیشن درته میلاویږي. راځئ چې دې ویډیو کې کاین ماسټر زده کړو. ټول نه لومبې خو به تاسو خپل موبایل کې د پلی سټور د لارې کاین ماسټر ډاونلوډ کړئ. دغه د کاین ماسټر آیکن دی. چې کله تاسو کاین ماسټر ډاونلوډ کړئ او کاین ماسټر اوپن کړئ، نو دا قسم انټرفیس به تاسو ته مخې ته راشي. کریټ نیو. کریټ نیو مطلب دا که ته غواړې چې ځان ته یو نوی پراجیکټ راکولاو کړي او کار پکې وکړي، نو کریټ نیو باندې به کلیک کړي او ستا پراجیکټ به شروع شي. دلته کې زموږ سره بیسک سیټینګ کې اسپیکټ ریشو راځي او ایډوانس راځي. اسپیکټ ریشو مطلب دا که د یوټیوب دپاره ته ویډیو ایډیټ کول غواړې نو 16:9 باندې به کلیک کړي. که د ټیک ټاک یا فیسبوک ریل دپاره ایډیټ کول غواړې 9:16 به کلیک کړي، یا سکویر ویډیو جوړول غواړې 1:1 به کلیک کړي د انسټاګرام وغیره دپاره. او دغه شانته دا نور هم اسپیکټ ریشو دي چې کوم ریشو کې ته ویډیو ایډیټ کول غواړې هغه ریشو به سلیکټ کړي. ایډوانس کې زموږ سره درې پراپرټي دي: فټ، فل او آټو. فټ، فل او آټو څه کار کوي؟ فټ چې کله موږ یو پکچر سلیکټ کوو د کاین ماسټر په سکرین باندې راوړو، نو پکچر په خپل اوریجنل حالات کې راځي، لکه څومره چې پکچر وي هماغه راځي. فل پراپرټي چې کله موږ یو پکچر سلیکټ کوو د کاین ماسټر سکرین ته یې راوړو، نو که پکچر وړوکی هم وي خو په سکرین باندې به پوره راځي. البته د پکچر کوالټي وغیره به لږ خرابیږي. موږ پهله پټ پراپرټي کې کار کوو او پټ پراپرټي پیژنو چې پټ پراپرټي څنګه کار کوي. نو راځو موږ کریټ وایو. دلته کې زموږ سره دا اپشن دي آل کې زموږ پکچر او ویډیو دواړه ښکاري، او ویډیو کې به صرف زموږ ویډیوګانې ښکاري دلته، او ایمیج کې به صرف ایمیجز ښکاري. نو موږ پهله دا ایمیج ټرای کوو چې د پټ پراپرټي وپېژنو چې څنګه کار کوي. اوس راځو ګورو. دا زموږ پکچر دی، په خپل اوریجنل حالت کې دی. دی خوا او دی خوا دا سکرین بلینک دی، ډارک ښکاري. دا د فټ پراپرټي خصوصیات دي. که موږ چېرته فل پراپرټي وایو نو دا پکچر به په دې ټول سکرین باندې راشي. 16:9 د یوټیوب دپاره. او بیا راځم فل پراپرټي ته، کریټ، او راځم هغه پکچر رالم. اوس ګورو چې سکرین باندې دا فل راځي که نه. دا وګورئ، دا اوس په سکرین باندې فل رالو، نو دا فل پراپرټي ده. راځو موږ یو ویډیو ایډیټ کوو په فټ پراپرټي کې. د یوټیوب دپاره یو ویډیو ایډیټ کوو. کریټ باندې به کلیک کوو. دلته کې به ځان ته خپل فولډر راکولاو کوو او یو ویډیو رالو هغه ایډیټ کوو. دلته نه به اوس موږ یو ویډیو راوالو. لیټ سپوز دا ویډیو رالم. دا یو ویډیو ده، دا به اوس موږ ایډیټ کوو. دې ته ټایم لاین وایي په کوم کې چې موږ ایډیټینګ کوو، او دې ټریک ته ماسټر ټریک وایي. دې نه وروسته په دې کې موږ لیئرز ایډ کوو. دا پریویو وینډو ده چې کله موږ دلته ایډیټینګ کوو دلته موږ ته په نظر باندې راځي. دې سیټ ته دا زموږ ټول دي. دغه ټول به رالو د ایډیټینګ دپاره په دې ماسټر ټریک به اپلای کوو او خپله ویډیو به ایډیټ کوو. دې سیټ ته که تاسو وګورئ دا 3 ډاټس په دې کې موږ سره دوه اپشن میلاویږي: ډوپلیکیټ او ډوپلیکیټ ایز ا لیئر. چې کله ډوپلیکیټ باندې موږ کلیک کوو نو دا لیر به زموږ سره ډبل شي. یعنې که زموږ چېرته ډبل لیرز په کار وي ماسټر، دا باندې موږ کلیک کوو، دا به زموږ سره ډبل شي. دا وګوره زموږ سره بل یو ټریک هم ایډ شو، خو چونکې دا زموږ نه دی په کاره، دا زه فی الحال ډیلیټ کوم. چې ډیلیټ کړم موږ سره دوه اپشنې نورې هم راشي: آنډو او ریډو. چې آنډو باندې موږ کلیک کوو نو ډیلیټ شوی پارټ به دوباره راشي لکه داسې. چې واپس ډیلیټ کوو نو په ریډیو باندې به کلیک کوو، دا به ختم شي.
بل ډوپلیکیټ از ا لیر. ډوپلیکیټ از ا لیر مطلب دا ماستر ټریک که ته غواړې چې په لیر باندې راشي یعنی د دې لاندې راشي د دې ماستر ټریک لاندې راشي نو ډوپلیکیټ از ا لیر باندې به ته کلیک کړي. دا وګوره دا زموږ سره د دې لاندې رالو او دلته کې پریویو کې مونږ ته ښکاري یو لیر پې د پاسه اوس جوړ شو دلته. اچھا کیپچر اینڈ سیو. کیپچر اینڈ سیو چې کله موږ د ویډیو نه یو پکچر اخیستل غواړو نو کیپچر اینڈ سیو باندې به کلیک کوو. پکچر به واخیستل شي او زموږ په موبایل کې به سیو شي. کیپچر اینڈ ایډ از ا کلیپ باندې چې کله کلیک کوو نو دلته نه پکچر واخیستل شي او په دې ماستر ټریک کې به ایډ شي. او کیپچر اینڈ ایډ از ا لیر باندې چې کله کلیک کوو نو دلته نه پکچر واخیستل شي او از ا لیر به لاندې ایډ شي. لکه زه اوس کیپچر اینڈ ایډ از ا لیر باندې کلیک کوم نو دا پکچر براشي په دې لیر کې به ایډ شي. ٹھیک شو دا زموږ سره لیر دی دا ماستر ټریک دی. بل کیپچر اینڈ ایډ از ا تمنیل باندې چې کله کلیک کوو نو دغه پکچر به واخیستل شي او زموږ په ویډیو باندې به ایز ا تمنیل سیو شي. لکه زه دا اوس ایز ا تمنیل اخلم دا وګوره دا وروسته تو بیا چینج کولی هم شي. اوس دلته راځو آډیو ویډیو ایډیټینګ. آډیو کې زموږ سره پیډ ان او پیډ آوټ دی او ویډیو کې هم پیډ ان او پیډ آوټ دی. دا دوه پراپرټي دی کې موږ وایو چې پیډ ان او پیډ آوټ څه کار کوي. پیډ ان موږ پهله اپلای کوو. پیډ ان مطلب دا چې کله ستا ویډیو شروع کیږي نو په مازه مده به شروع کیږي او بیا به راښکاره شي ټوټل او خپل حالت ته به راشي. یعنی 100 سیکنډه بعد د ستا ویډیو راښکاره شي 4 سیکنډ پسه. او دا زه دلته اپلای کوم او ګورم. Hello everyone, my name is Hidayatullah and I'm from Pakistan. I'm a BS degree holder. ٹھیک شو دغه شانته که غواړې چې یاره زما ویډیو دی په مزه باندې ختم شي نو دا پیډ آوټ پراپرټي به سلیکټ کړي او 100 سیکنډ پورې چې ته کول غواړې هغه مونه به ته سلیکټ کړي. اوس راځو موږ اینډ ګورو چې په اینډ کې زموږ ویډیو څنګه ختمیږي. پیډ ان او پیډ آوټ موږ نه دی آن کړی که نه دا سوري دا موږ ویډیو آډیو کې لګیو. پیډ آوټ پراپرټي به آن کو دلته نه به د ډیوریشن سیوا کو. اوس ګورو وی آر ان کلاس روم. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک شو دا پیډ ان او پیډ آوټ پراپرټي ده. په آډیو کې هم داسې ده چې آډیو کې موږ پیډ ان او پیډ آوټ پراپرټي اپلای کو نو زمونږ اواز چې کوم دی په شروع کې به سلو وي او بیا به په مزه تیزیږي. لکه پیډ ان پیډ ان زمونږ سره آن دی الریډي. د ډېر ډیوریشن زه 8 سیکنډ پورې سیوا کوم. اوس ګورم په دې ویډیو کې چې کوم ساوند دی دا په مزه شروع کیږي او بیا به تیزیږي. Hello everyone, my name is Hidayatullah and I'm from Pakistan. I'm a BS degree holder in computer science with a 6 year of teaching experience. I'm very passionate about teaching and helping students. ٹھیک شو دغه شانته د آډیو پیډ آوټ هم دی چې ستا اواز به په تیزه بیا په مزه باندې سلو کیږي. دا پراپرټي د سره لپاره ده د لپاره چې کله موږ یو هیوي یو غټ پروجیکټ راوالو په کې ایډیټینګ کوو نو موږ ته دلته کې مشکلات مخې ته راځي چې یاره ټریک موږ ته څه ښکاري څه نه ښکاري داسې دا سپیس کم دی موږ سره. نو دې دپاره موږ دا پراپرټي استعمالوو چې دلته موږ ته سپیس سیوا شي نو موږ ته به ټول لیر دې ته پورې ښکاري او دا پریویو ونډو ده دې کې موږ ته پریویو ښکاري یعنې کوم ایډیټینګ چې کوو دلته به راته ښکاري. دې خوا که تاسو وګورئ دا زموږ سره ټول دي د ویډیو ایډیټینګ لپاره. دا یو ټول به موږ په ډیټیل باندې اوس وایو. ټول نو بیا اپشن زموږ سره ریپلیس دی. ریپلیس مطلب دا که دا ټریک ته غواړې چې یاره په بل ټریک باندې ریپلیس کړي یعنې دا ټریک لرې کړي او بل ټریک راوړي نو ریپلیس نه موږ کولی شو. یا سمپل دلته نه موږ دا کلیک کو ډیلیټ به کو او ټریک به راوالو او یا دلته نه به ریپلیس کو.
ریپلیس به کوو دلته نه بله ویډیو راوالو دا ټریک به ختم شي او بل ټریک به مخې ته راشي. ټریم او سپلیټ په ویډیو ایډیټینګ کې د ټریم او سپلیټ ډېر زیات اهم رول دی او دا ډېر زیات استعمالیږي. دې نه زه پهله د فیډ ان او فیډ آوټ پراپرټي ختموم. ٹھیک شو. اوس ټریم څه کار کوي؟ که ته غواړې چې ستا ویډیو کې یو داسې پارټ وي چې ته نه غواړې چې هغه په ویډیو کې راشي، نو دې دپاره موږ ټریم پراپرټي استعمالوو. لکه دې ویډیو کې تاسو وګورئ زه دلته ځان ته کیمره فټ کوم او بیا راځم خپل خبره کوم. دا پارټ زه غواړم چې یاره دا پارټ په ما په ویډیو کې رانشي، نو دې دپاره زه ټریم استعمالوم. د کوم ځای پورې چې ته ډیلیټ کول غواړې ټریم کول غواړې دې ځای پورې ٹھیک شو. دلته به راشي ټریم باندې به کلیک کړي. اوس ټریم لیفټ او رایټ دی. ټریم لیفټ باندې چې موږ کلیک کړو نو دا سیټ به ډیلیټ شي او چې ټریم رایټ باندې کلیک کړو نو دا سیټ به د ویډیو ډیلیټ شي. یعنې کوم ځای باندې چې دا هیډ ولاړ دی کرسره ټریم لیفټ کې به دا سیټ کټ کېږي او ټریم رایټ کې به دا سیټ کټ کېږي. نو موږ لیفټ سایډ نه دی پکار نو دلته به ټریم لیفټ زه ووایم. هغه پارټ ختم شو زما ویډیو دلته نه شروع شوه. او سپلیټ څه کار کوي؟ سپلیټ چې کله موږ غواړو چې دا ټریک ډیوایډ کړو یعنې تقسیم کړو نو سپلیټ موږ وایو. سپلیټ آپشن موږ اپلای کړو، دا پارټ ځان له پاتې شو، دا پارټ ځان له پاتې شو. دا سره پر استعمالیږي که چېرته په ویډیو په منځ کې ستا یو پارټ خوښ نه وي نو هغه ته سپلیټ په ذریعه باندې لرې کولی شي. مطلب دې ځای پورې دا پارټ زما نه دی خوښه نو دلته به زه راشم دا به سپلیټ کړم، په دې به کلیک کړم او بیا به دلته نه ډیلیټ کړم، ختم به شي. ٹھیک شو. سلیپ مطلب دا که ته یو پارټ ټریم کې دا موږ دلته نه هم ټریم کولی شو. کوم ځای پورې چې ته ټریم کول غواړې دلته نه هم ټریم کولی شي. داسې موږ ټریم کولی شو. اوس زموږ ویډیو دلته نه شروع شوه. ٹھیک شو. سلیپ څه کار کوي؟ سلیپ باندې چې کله ته کلیک کې نو کوم پارټ چې تا ډیلیټ کړی دی هغه پارټ پورې ته واپس تللی شي. کوم ځای پورې ته یعنې غواړې چې دا پارټ دې ځای پورې شي یا دې ځای پورې شي نو د سلیپ نه ته کولی شي. اچھا میکسر پراپرټي د ویډیو کې چې کوم ساوند دی کوم اواز د تیزولو او سلو کولو لپاره میکسر استعمالیږي. لکه دلته کې د ویډیو اواز 200% پورې سیوا کولی شم او د 0% پورې سلو کولی هم شم، یعنې د دې اواز دلته نه زه ختمولی هم شم او دا بای ډیفالټ څومره وي 100% وي. دې سره ته که تاسو وګورئ دا آپشن د ډاکینګ دپاره دی، دا په لیر باندې کار کوي. یعنې دلته چې کوم موږ بل یو لیر ایډ کړو او د هغې ساوند ختمول یا تیزول غواړو نو د ډاکینګ پراپرټي دننه به کوو. دا پراپرټي موږ وروسته په ډیټیل باندې وایو. دې سیټ ته لیفټ او رایټ او فچ درې پراپرټي دي چې کله موږ دواړه رایټ سایډ ته بوځو نو زموږ ویډیو چې کله ایډیټ شي نو دا ویډیو به په هینډ سپری کې صرف په رایټ سایډ کې اورېدل کېږي، په لیفټ سایډ کې به نه اورېدل کېږي. چې کله موږ دواړه لیفټ سایډ ته راولو نو ویډیو اواز به صرف په لیفټ سایډ کې راځي، په رایټ سایډ کې به نه راځي. یعنې که تاسو داسې ویډیو ایډیټ کول غواړئ چې د هغې ساوند یعنې اواز دی په یو غوږ کې راځي نو دا پراپرټي تاسو استعمالولی شئ. پچ کې زموږ سره د اواز نری کېږي او پیړېږي. یعنې که اواز ته نری کول غواړې نو دلته داسې به راشي، که اواز پیړول غواړې نو داسې به راشي. د پچ بس مطلب زه دې ته پورې راځم اوس ګورم چې د ویډیو اواز څنګه دی. Everyone, my name is Hidayatullah and I'm from Pakistan. د دې پچ سیوا شو. اوس دا پچ کمول غواړم نو بیا به دې سیټ ته راشم. I'm a PhD degree holder in computer science for the 6 year of teaching. دا فچ کم شو اوس. اچھا سپیډ پراپرټي د ویډیو سپیډ سیوا کوي او کموي. دا ویډیو چونکې غټه ده دلته دا سپلیټ کوم او په دې باندې د سپیډ پراپرټي اپلای کوم، په دې پارټ باندې اپلای کوم. راځو سپیډ ته.
دلته نه د دې سپیډ موږ تیزولی شو. که ته غواړې چې یو چونده سیوا شي نو په دې باندې به کلیک کړې. که دوه چونده سیوا کول غواړې نو 2x باندې به کلیک کړې. که څلور چونده سپیډ سیوا کول غواړې نو 4x باندې به کلیک کړې. او یا منولي په مزه باندې لږ سیوا کول غواړې نو دلته نه ته منولي هم کولی شي. زه د دې ویډیو سپیډ دومره سیوا کوم 1.5 پورې او بیا ګورو چې دې سپیډ څنګه ښکاري. Hello everyone, my name is Hidayatullah and I'm from Pakistan. I'm a business ټیک شو. په دې باندې هغه د دغه والا پراپرټي فلای ده د فیچ والا دې ځکه د اواز پیړ دی. ما ختم کوم. د سره سپیډ کمیږي او سیوا کیږي. ریورس ویډیو ریورس کوي. دې لپاره زه یو بل ټریک رالم چې تاسو ته پته ولګي چې یاره دا ریورس پراپرټیز څنګه کار کوي. دا ټریک ما ختم کو. د میډیا نه زه بل یو فایل رالم. لیټ سپوز دا یو ویډیو ما راواخیسته. دا ویډیو غټه دا به دلته نه ټریم کو. دې ځای پورې به ټریم کو او ټریم رایټ به وو دا سایډ به ختم شي. دا ویډیو مون سره اوس لږه پاتې شوه. ولته نه زه دا ډبل کوم. دوه ټریک مې راواخیستو. زه غواړم چې دا ګاډی دې پورې مخکې لاړ شي او بیا په شا باندې واپس راشي. نو دې باندې به زه ریورس پراپرټي اپلای کړم. دې باندې ما اوس ریورس پراپرټي اپلای کړه. دا ویډیو اوس پلی کوم. دا ګاډی مخکې روان دی او چې دلته راورسي دا ریورس پراپرټي نو ګاډی په شا راشي. ټیک شو. دا ریورس پراپرټي ده. واپس ځو او خپله ویډیو رالو کوم باندې چې موږ ایډیټینګ شروع کړی. دا ویډیو وه. اچھا فین اینڈ زوم. فین اینڈ زوم داسې کوي چې کله ویډیو شروع کیږي نو څومره مقدار کې دې شروع شي، یعنی په څومره سایز کې دې شروع کړي او په ان پوزیشن کې به دا څومره پورې کمیږي. دا چې موږ پریکټیکلی وایو نو تاسو به دې باندې پوه شئ اوس. پین اینڈ زوم پراپرټي ته دا سٹارټ پوزیشن دی. زه غواړم چې زما ویډیو دې دومره سایز کې شروع شي او بیا دې په مزه باندې ختم شي. خپل پوزیشن ته دې په مزه لاړ شي. دا ویډیو سٹارټ کې به دومره غټ وي هسې او بیا په مزه Hello everyone, my name is Hidayatullah and I'm چې کله موږ ان پوزیشن اپلای کوو دا پوزیشن اپلای کوو او زه غواړم چې دا په دومره سایز کې بیا ختم شي. او دا ویډیو پلی کوو. په دې باندې ان پوزیشن او سٹارټ پوزیشن دواړه اپلای دي. په سٹارټ کې به داسې Hello غټ وي، بیا everyone, په my مزه name is باندې Hidayatullah and I'm په مزه بیا وړوکی شي. او دا پین اینڈ زوم پراپرټي ده. دلته کې دا ایکول ساین دی چې ایکول ساین باندې کلیک کړي او دې باندې چې کوم زوم ته اپلای کړي نو په ټوټل ویډیو کې به هغه شان چلیږي. مطلب کمیږي سیوا کیږي به نه. که ته غواړې چې زما ټوټل ویډیو دغه شان ته په دې پکچر کې وچلیږي نو ایکول ساین به ته ووایې. اوس ګورو دا په هغه خپل اورجنل صورت کې به چلیږي. دا به کمیږي Hello سیوا کیږي everyone, my نه. name is Hidayatullah and I'm دا فین اینڈ زوم پراپرټي وه. روټیټ اینڈ میررینګ. روټیټ او میررینګ څه کار کوي؟ دلته نه دا پارټ زه ډیلیټ کوم. دا ټریم کوم. په دې باندې روټیټ اینډ میررینګ پراپرټي اپلای کوم. روټیټ چې ته د خپل ویډیو پوزیشن چینج کول غواړې چې په کوم سایډ باندې ستا ویډیو جوړی، داسې دې جوړی، داسې جوړی یا داسې جوړی. ٹھیک شو. نو دلته نه ته روټیټ کولی شي. داسې جوړی یا داسې جوړی. نو دې ته روټیټ او میررینګ وایي. فلټر پراپرټي. فلټر خو به تاسو الریډي پیژنئ ځکه چې په ټیک ټاک او فیسبوک کې فلټر ډېر زیات استعمالیږي.
د ویډیو د کوالټي ښه کول دپاره موږ فلټر استعمالوو. د ویډیو دا په دې باندې زه یو فلټر استعمالوم. لیټ سپوز فور فلټر پې استعمالوم. دلته مختلف اپشن دي. زموږ څخه د ویډیو کوالټي چینج کیږي. چې کوم کوالټي کې ستاسو ویډیو خوښوي هغه کوالټي به پې پرېږدئ. او نن مطلب و چې یو فلټر پې هم نه استعمال شوی. ایډجسټمنټ کې موږ مینولي د ویډیو برایټنس سیوا کولی شو، کمولی شو. د ویډیو کنټراست سیوا کولی او کمولی شو. سچوریشن کمولی او سیوا کولی شو. دا مختلف اپشن دي. دا ون بای ون تاسو اپلای کړئ. ایډجسټمنټ کلیف ګرافیک کې دا زموږ سره مختلف ګرافیکس دي. که ته غواړې چې په ویډیو باندې یو ګرافیکس اپلای کړي لکه لیټ سپوز پاورفول زه راغلم دلته نه او دا سټار په اپلای کوم نو زموږ ویډیو کې به داسې سټار چلیږي. بیا ٹھیک شو. په ویډیو باندې مسلسل دغه شانته سټار راځي. AI سټایل دپاره د نیټ ضرورت وي. چې کله موږ نیټ سره کنیکټ یو نو دې دپاره موږ د آرټیفیشل انټیلیجنس پلګین انسټال کوو او په هغه کې چې کوم پراپرټي دي په خپل ویډیو باندې اپلای کوو. بیا میجیک ریموور دا یو بهترین پراپرټي ده. میجیک ریموور د ویډیو بیکګراوند ختموي. لکه د دې ویډیو بیکګراوند زه ختموم د دې فارټ د میجیک ریموور به آن کړم. دغه بیکګراوند ختم شو، بلیک شو. اوس دلته کې راشو. سوپر ریزولوشن مطلب دا د ویډیو ته کم ریزولوشن کې جوړول غواړي. په 180 کې جوړول غواړي، په HD کې جوړول غواړي یا 4K کې جوړول غواړي. نو دې لپاره موږ سوپر ریزولوشن آپشن استعمالوو. بیکګراوند کې موږ ویډیو د بیکګراوند چینج کولی شو. یعنې دې ویډیو بیکګراوند نشته، ختم شو. کله دې موږ دې لپاره موږ مختلف کلرز اپلای کولی شو. ریډ کلر اپلای کولی شو، هغه شانته گرین کلر اپلای کولی شو. چې کوم کلر ستاسو خوښ وي هغه شانته به اپلای کوو. اچھا دلته د کاین ماسټر دا لوګو راځي، یعنی دا واټر مارک بای ډیفالت راځي زموږ په ویډیو کې. او دا به موږ څنګه ریموو کوو یا ختمو دا واټر مارک د کاین ماسټر د ویډیو نه. دې دپاره به موږ ځان له یو بله ویډیو جوړو او په هغه کې به دا ټول طریقه کار ښیو چې کاین ماسټر واټر مارک به څنګه ختمو د خپل ویډیو نه. ویګنیټ پراپرټي چې کله موږ اپلای کوو نو دې کې به په بیک باندې شیډو راشي. داسې دا وګوره سلایډلی غونته کې شیډو راځي. والیوم انولف دا یو بهترین پراپرټي ده چې کله موږ غواړو په خپله ویډیو کې چې کوم ساوند دی دا کمول سیوا کول غواړو نو والیوم انولف پراپرټي موږ اپلای کوو. لکه زه غواړم دې ځای پورې زما اواز یو شانتې یو بیا دې دلته نه زه ډاون راشي یا زما اواز دلته نه شروع شي داسې او کوم ځای پورې راشي دې ځای پورې د سلو راشي. ٹھیک شو. او بیا دلته نه دې واپس تیز شي او بیا دې ښه تیز شي داسې او بیا داسې په مزه ډاون دې راشي. اوس دا پلی کوم او خپل ساوند ګورو چې څنګه راځي. Teaching experience. I'm very passionate about teaching and helping students succeed. And I'm very specialized in taking کمیږي او سیوا کیږي. دا انولف پراپرټي ده. والیوم او انولف پراپرټي به موږ وروسته هم وایو. دلته کې به موږ یو لوګو جوړو یا ټیکسټ جوړو په هغه به والیوم انولف پراپرټي اپلای کوو. EQ څه کار کوي؟ په اواز کې چینجز راولي. سلایډ غونته کې چینجز په اواز کې راولي. که زه دا اپلای کړم نو اواز به داسې experience. I'm very passionate about teaching and helping. دا اپلای کوم داسې به راځي. I'm very passionate about teaching and helping students succeed. And ٹھیک شو. اچھا ریورډ پراپرټي هم په اواز کې چینجز راولي. یعنی په اوپن میدان کې چې موږ ولاړو زموږ اواز یو شانته وي، په کمره کې بل شانته وي. نو دې دپاره ریورډ پراپرټي استعمالیږي.
لیټ سپوز یو سټوډیو کې زناسم نو زه आवाज به داسې And I am very specialized in taking students from skit to a very advanced level. So if you are a student seeking a line tutor for your schoolwork, په یو غار کې سړی ناست وي نو and داسې به आवाज راځي. I am very specialized in taking students from skit to a very advanced level. So if you are a باتروم کې student, ناست وي. and I am very specialized in taking students from skit to a very advanced level. So if you are a student, and I am very specialized. And I am very specialized in taking students from دا مختلف پراپرټي دي په ریور کې چې هغه زموږ په आवाज کې مختلف قسمه چینجز راولي. نایز ریموور د نت سره کار کوي چې کله نایز ریموور موږ آن کو دلته بلا شو ګیټ فلګ ان د نت نه ډاونلوډ کو پاکه چې کوم پراپرټي دی هغه موږ په خپل آډیو باندې اپلای کو مطلب په ویډیو کې چې کوم په بیک گراوند باندې کوم شور راځي او هغه ته ختمول واړي د دې لپاره ته د پلګین انسټال کولای شي د نایز ریموور پلګین انسټال کولای شي. وایس چینجر څه کار کوي زموږ आवाज چینج کوي په کوم आवाज کې ته خبرې کول واړي. Let's suppose robot high. I am very specialized in taking students from skit to and I am very specialized in taking students from skit to a very advanced. And I am very specialized in taking students from skit to a very advanced level. یک شو دا مختلف پراپرټیز دي. آټو کیپشن چې کله موږ آن کو دلته نه موږ پلګین انسټال کو د کې به چې موږ کوم لیکلو کو په ټایټل باندې به مسره راځي. ایکسټریک آډیو مطلب د دې ویډیو نه چې کله دا آډیو بیلول غواړي نو ایکسټریک آډیو باندې ته کلیک کړئ دا ویډیو به بیل شي او دغه ویډیو تر اخیستل شي او بل ځای کې هم اپلای کولی شي. ټرانسکوډ په کم فارمیټ کې ته ویډیو جوړول غواړي په 480 کې جوړول غواړي HD5 40 پکسل کې جوړول غواړي یا د کم کوالټي کې ته ویډیو جوړول غواړي هغه ته دلته نه سلیکټ کولی شي. انفارمیشن کې زموږ سره د ویډیو ټوټل انفارمیشن چې ویډیو کم فارمیټ کې دا کله جوړ شوی ده او څومره MB کې ده دا انفارمیشن دی. ایڈوانس کې زموږ سره یو آپشن دی ریپلیس چې مطلب ټمپلیټ دی ته موږ ریپلیس کوو نو ایډوانس کې به ریپلیس ته راشو. دلته کې موږ ته په ګریډ بورډ کې دا آپشن ښکاري کم ټول چې دي او دلته په لاین کې موږ ته ښکاري. نو دا ټولې پراپرټیز موږ ویلو. اوس راځو په لیر باندې موږ کار کوو چې لیر څنګه کار کوي. چې کله موږ ماسټر ټریک رالو نو د میډیا نه به رالو دلته نه به رالو او چې کله لیرز رالو مطلب دلته بل لیر د پاسه ایډ کول غواړو نو د لیر پراپرټي ته به راځو دلته نه به راغلو او بیا به میډیا سلیکټ کړو او دې د پاسه زه یو لیر ایډ کول غواړم نو دلته نه به بیا رالم. لیټ سپوز یو لیر راخیستل غواړم دا مې راواخیستو. ٹھیک شو دا یو لیر دی. اوس دا لیر ما ایډ کو په دې کې مختلف آپشن موږ سره مخته راغله مختلف پراپرټیز رال و دا 1 by 1 په دې باندې اپلای کوو چې ان انیمیشن څنګه کار کوي. ان انیمیشن چې کله دلته نه دا پکچر دا ویډیو شروع کیږي دلته نه او دا فیر کیږي دا څنګه فیر شي په دې باندې موږ انیمیشن لګو. ان انیمیشن موږ پیل اپلای کوو موږ غواړو چې زموږ پکچر دې داسې اپلای شي یا دې داسې راشي. ٹھیک شو اوس ګوره چې کله دغه سره ورسي Slides the image to very advanced level. Secure students seeking line tutor for your schoolwork. ٹھیک شو دا به داسې راښکاره شي په مزه مزه باندې. او دې کې مختلف آپشن دي اوورآل انیمیشن آوټ انیمیشن او کراپینګ کارنر دا ټول 1 by 1 موږ اپلای کوو. ان انیمیشن کې زموږ سره سلایډ اپ سلایډ ډاون دا پراپرټي دې ته سپیډ سیوا کولی کمولی هم د دې نشي یا کلاک وایز کاونټر کلاک وایز دا مختلف پراپرټي تاسو 1 by 1 اپلای کړئ. اوورآل انیمیشن دا چې مطلب دا پکچر په شروع کې نه اوورآل به زموږ سره په دې باندې کوم پراپرټي تاسو اپلای کوئ فلیکر اپلای کوئ بلینک اپلای کوئ دا به اوورآل داسې تاویږي بیا لکه دې باندې مو دا پراپرټي اپلای کوو اوس ګورو چې دا څنګه فیر کېږي. ٹھیک شو دې ویډیو باندې موږ ریور پراپرټي اپلای کړې وه دا ته موږ ختمو نارمل کوي چې موږ आवाज واپس صحیح راشي.
are very specialized in taking students from skip to advanced level. So if you're a student singing language party, अच्छा دا ټریک ډیلیټ کوم او واپس دغه ویډیو رالم او په هغه باندې بیا لیر اډ کوو او دلته موږ مختلف لیر راوړو په دې باندې اډ کوو دا اوټ انیمیشن څه کار کوي چې کله زموږ دا پکچر ختمیږي دلته نامداري څنګه ختم شي په کوم انداز کې ختم شي دې لپاره موږ اوټ انیمیشن استعمالو اوټ انیمیشن مطلب دا زموږ سره داسې ختم شي داسې ختم شي دلته نه اپلای کوو Everyone, my name is Hidayatullah and I'm from Pakistan. I'm a PhD degree holder in computer science with 6 years of teaching experience. دا اوټ انیمیشن دی کراپینګ څه کار کوي کراپینګ موږ د پکچر د سایز کراپ کولی شو مطلب داسې کراپ کولی شو ماسک یعنی په کوم شیپ کې ته جوړول غواړې پکچر دلته نه موږ چینج کولی ورته شو صحیح ده کارنر پیر نه موږ پکچر روټیټ کولی شو لیر نه موږ یو پکچر رالو بل رالو دا لیر ما راواخیستو او کارنر پین په دې باندې اپلای کوو بس که دلته نه ته دا اپلای کړې د دې سیټ نه به دا کمیږي سیوا کېږي داسې که دا اپلای کړې دې سیټ نه به کمیږي سیوا کېږي بل سیټ ته به ولاړي یا دې ته پوزیشن چینج کول غواړې داسې پوزیشن چینج کولی شي صحیح شو ټرانسفارم مطلب د وای اکسس باندې یا ایکس اکسس باندې دې پوزیشن چینج کې دلته موږ چینج کولی شو رافینګ مو شو ټرانسفارم فلټر هم غاله ډیولو ایڈجسټمنټ هم ویلو الفا مطلب د دې چې کوم ویزیبিলিټي ده ته کمول سیوا کولی شي دلته نه بلندینګ پراپرټیز څه کار کوي دلته نه زه دا ډیلیټ کوم یو پکچر رالم بل یو لیر بل اډ کوم دلته کې ما سره نور پکچر نشته همدا به اپلای کړل ٹھیک شو بلندینګ پراپرټي کله موږ بلندینګ پراپرټي ته راشو نو په دې کې مختلف پراپرټیز دي چې ملټیپلای باندې موږ کلیک کوو د بیک ګراوند به ختم شي په دې کې دا دوه پراپرټي صحیح کار کوي ملټیپلای او سکرین کله د ایمیج بیک ګراوند سپین وي نو موږ ملټیپلای اپلای کوو بیک ګراوند به ختم شي کله د ایمیج بیک ګراوند تور وي نو موږ څه اپلای کوو سکرین به اپلای کوو دلته کې به سکرین دا دی کله دا بیک ګراوند تور وي نو موږ په سکرین اپلای کوو نو بیک ګراوند به اتوماتیکلی ختم شي دا بلندینګ پراپرټي ده اچھا افیکټ کې زموږ سره مختلف قسمه افیکټ دي په دې باندې اپلای کول غواړي لیټ سپوز دا افیکټس اپلای کوم په دې باندې یا دا اپلای کوم دی بلر کوم یا کوم سیوا کوم داسې به کېږي دې باندې دا افیکټ اپلای کېږي ای آی سټایل موږ الریډي ویلو کروما کی اچھا کروما کی دپاره زه یو بل پکچر راوړم ځکه چې کروما کی اهم پارټ دی د کین ماسټر دلته نه زه یو پکچر رالم دا پکچر زه رالم او په دې باندې کروما کی اپلای کوو چې کله موږ کروما کی دلته انیبل کوو نو دا پکچر بیک ګراوند به مکمل طور باندې ختم شي چې کله موږ د پکچر بیک ګراوند ختمول غواړو نو کروما کی به استعمالوو په یو خبره د یاد وي چې د بیک ګراوند به ګرین وي د ایمیج چې کوم بیک ګراوند وي هغه به ګرین وي و دا صحیح طور باندې پوره ختم نشو دلته اوس هم ښکاري لږ لږ دې لپاره به څه وکړم ماسک به اپلای کړم چې ماسک اپلای دا ابجیکټ به موږ مکمل سپین کړو داسې دی دا پورې او دا نوره ایریا به تور کړو چې کله موږ اوس دا ماسک لرې کړو دا به کمپلیټ طور باندې بیک ګراوند ریموو شي دا کروما کی وه اچھا په دې کې د لیر چې کوم پراپرټیز هغه موږ ویلو افیکټ په ویډیو باندې چې کوم د لیر باندې چې کوم افیکټ دا مو ویلو
سټیکر دلته نه موږ مختلف قسمه سټیکر راخیستلی شو په خپل ویډیو کې اډ کولی شو. لیټ سپوز دا یو سټیکر ما راواخیستو. اوس په دې باندې ته هم مختلف پراپرټي ان او انیمیشن او آوټ انیمیشن اوور آل انیمیشن یا ټریم سپیټ وغیره دا ټول په دې باندې اپلای کولی شو. اوس ټیکسټ چې کله موږ په خپل ویډیو کې لیکل کول غواړو نو ټیکسټ ته به راشو. لکه زه اوس لیکم چې this is my first video editing. دا به اوکې کوو. دلته دې ته موږ کلر وغیره هم چینج کولی شو، سایز هم چینج کولی شو او ان انیمیشن او آوټ انیمیشن پې هم اپلای کولی شو. ٹھیک شو. دلته نه اوس موږ انیمیشن په دې اپلای کولی شو. مطلب دا دې څنګه راځي، داسې دې راځي یا دې داسې راځي. ٹھیک شو. دلته نه موږ دې سپیډ کمولی شو او کولی هم شو. دلته نه لاس پراپرټي چې کوم دا هینډ رایټنګ چې دا موږ کلیک کوو دې باندې نو په دې باندې په لاس باندې لیکل داسې کولی شو. ٹھیک شو. داسې لیکل پرې کولی شو. دې کې موږ غالبا ټوټل پراپرټیز ویلو. ها موږ ډاکینګ پرېښودو چې ډاکینګ څه ته وایي. که نه زه یو آډیو راخلم او دې ټریک سره ایډ کوم. په دې باندې موږ ډاکینګ پراپرټي استعمالوو. د ډاکینګ پراپرټي دپاره چې کوم ځای کې ته خبرې کوې په هغه ځای کې به ستا بیکګراونډ اواز نه وي او چې کوم ځای کې ته خبر نه کوې نو ستا بیکګراونډ اواز به راځي. دا اوس موږ یو بیکګراونډ اواز دې سره ایډ کړو. Hello everyone, my name is Hidayatullah. I'm from ٹھیک شو. و دلته دا زه سپلیټ کوم دا ټریک. بیا دلته سپلیټ کوم او دلته یو نوی ټریک رالم هغه هم ایډ کوم چې کوم کې زه خبرې نه کوم. لیټ سپوز دا مې راواخیستو. د په لیر باندې ایډ شو. موږ غواړو چې په ماسټر ټریک باندې ایډ کړو نو ماسټر ټریک له به موږ د کوم ځای نه ویډیو راوړو دلته نه به راوړو. ٹھیک شو. اچھا دا چونکې ویډیو غټه ده دا به دلته ټریم کړو. ټریم رایټ به کړو. ٹھیک شو. و دلته کې زه خبرې نه کوم. دې ځای کې بیا زه خبرې کوم، دې ځای کې خبرې کوم. و دلته به یو بل راوړو ټریک. چلو دا به راوړو. دا به هم ټریم رایټ کړو. و د باندې زه ډاکینګ پراپرټي اپلای کوم چې ډاکینګ پراپرټي څه کار کوي. دلته ما ډاکینګ پراپرټي آن کړه. اوس زه غواړم چې په دې ټریک کې زه خبرې کوم نو دې اواز دې وي، دې اواز دې کم شي، ختم دې شي. بیا دې ټریک کې زه خبرې نه کوم دلته په دې اواز سیوا کړم. دلته کې بیا زه خبرې کوم بیا به اواز کم کم. دلته کې بیا زه خبرې نه کوم بیا به اواز سیوا کوم. ٹھیک شو. و دلته ګورو چې کوم ځای کې زه خبرې کوم هغه ځای کې به دا بیکګراونډ اواز نه وي. چې کوم ځای کې خبرې نه کوم هلته بیکګراونډ اواز راځي. نو دا ډاکینګ پراپرټي ده. Hello everyone, my name is Hidayatullah. I'm from Pakistan. I'm a PhD holder in computer science with ٹھیک شو. دا ډاکینګ پراپرټي وه. اچھا دې آډیو کې زموږ سره بل یو آپشن و لوپ. لوپ مطلب دا چې کله زموږ ویډیو سیوایي او آډیو کمه وي. لکه دې ځای کې زه ټریم کوم ټریم رایټ. دا ویډیو سیوا ده دا آډیو کمه ده نو دې لپاره موږ لوپ استعمالوو. کله موږ لوپ آن کو او لوپ ټو د اینډ آپشن هم آن کو دا به زموږ سره اټومیټیکلی پوره شي. داسې ٹھیک شو. دا کې موږ آلریډي ویلو پین پراپرټي څه کار کوي. پین پراپرټي به هم ووایو. ٹھیک شو.
زه اوس دلته ځم او یو لیر رالم لیټ سپوز دا لوګو راخلم دا لوګو ما راواخیسته زه غواړم چې یاره زما ویډیو کله شروع شي نو ایگزیکټ څو سیکنډه پس 2 سیکنډه پس دی دا لوګو دلته اپیر شي یعنی ښکاره دي شي ٹھیک شو هو وروسته ما ته پته وګرځېده چې یاره دې ټریک کې زه یو ټریک بله میډ کول غواړم ماسټر ټریک کې دلته نه زه راځم او دلته نه یو ټریک رالم لیټ سپوز دا مې راواخیستو ګوره نو دا ډسټرب شو من خو ویلو چې یاره زمونږ لوګو دی ایګزیکټ 2 سیکنډه پس اپیر کېږي او چې دلته رالو نو دا څو سیکنډه پس اپیر کېږي 15 سیکنډ پس اپلای کېږي نو دې دپاره موږ څه کوو پین استعمالوو دا زه واپس ډیلیټ کوم او په دې باندې لوګو باندې پین آپشن استعمالوم دا پین پې آن کوم نو اوس کو په دې ماسټر ټریک کې موږ هر څومره نو ټریک ایډ کو خو زموږ ویډیو به ایګزیکټ 2 سیکنډه فسټ اپیر کېږي ٹھیک شو په دې کې زه بل ټریک ایډ کوم راځم واپس بیا هغه ایډ کوم دلته وګوره کار څومره زه ایډ کوم خو دا ما پین کړی دی ایګزیکټ 2 سیکنډه پس به زما ویډیو دلته لوګو دلته اپیر کېږي اچھا دا کی فریم هم وایو چې کی فریم څه کار کوي که زه غواړم چې یاره زما دا لوګو دی دلته نه شروع شي داسې دې راشي داسې دلته یې لږ ساعت ودرېږي او بیا دې دلته داسې پناه شي دې دپاره موږ کی فریم وغیره استعمالوو په دې باندې زه کی فریم استعمالوم دا ویډیو به زه داسې لوګو به زه داسې پناه کړم دلته به کی فریم ولګوم ټیک شو بیا به زه داسې راشم او دا لوګو به دلته راوړم دې ځای نه دا لوګو ما هلته ختمه کړه اوس چې زما لوګو اپیر کېږي نو دې سایډ نه به داسې راځي دلته به ودرېږي بیا به پناه کېږي داسې ګوره ها دلته لوګو رالو بیا دلته ودرېده او بیا داسې لاړو دې دپاره موږ کی فریم استعمالوو غالبا موږ ټول پراپرټي د کاین ماسټر وویل کوم ځای کې یو آپشن پاتې شوی یا په کوم پراپرټیز باندې تاسو نه پوهېږئ نو کمنټ سیکشن کې ضرور تپوس وکړئ که ویډیو نه تاسو فایده اخیستې وي ویډیو خوښه شوي وي نو لایک کوئ شیر کوئ او چینل هم سبسکرایب کوئ چې د راتلونکو ویډیوګانو د راتلونکو درسونو نوټیفیکیشن تاسو ته میلاویږي تھینک یو ویری مچ